نن که حق خبره وکړي لکه دا ښځې ولې بار بربنډې ګرځوئ دا ولې د هغه علاج مرګي بیا په آیات آباد کې به دا تقریر یو ملا کولو چې دا ښځې ولې د آیات آباد په دې سړک او په دې تلونو کې لامبي خدای ته وګورئ بله شپه یې مړ کړو که ورته وی چې دا ولې کې علاج به دې مرګي د هر رذالت نه چې سړی منې کې اب ستا دشمن کی نو زما عزیزانو عرض دا ده چې درې فتوی قرآن لګولی دي ومن لم يحكم بما انزل الله چا چې د خپل ژوند فیصلې په قرآن نه کړې فاولئک هم الفاسقون دا فاسقان فاولئک هم الظالمون دا ظالمان دي فاولئک هم الکافرون دا کافران درې فتوی قرآن لګولی نن قرآن خو په پاکستان کې یو زیارت وشوي نو عزیزانو عرض مې دا و چې د دوه څیزونو درد زړه کې پیدا کول دي یو د دین په دې هر وخت جړه پکار ده چې خدای دا ملک کومه تباہی لتا ساتلې ده چې د قرآن غوندې قانون موجود دی او د دې ملک فیصلې د انګریز په قانون باندې کی په ملک باندې بیا حکمران چې کوم راځي داغي حال تماشا کوا زبسو وایم هر یو چې راغلی دی خپل کور جوړ کړی هر په دې 50 کال کې د دې ملک دردمن په دې قوم دردمن په دین او په اسلام دردمن حکمران ما ونلید نن مسلمان ملک د سړی زوی کیږي نه هغه لوبې در کې امریکا کوي لګیا دی هغه لوبې امریکا پتا کې اسلامک بلاک جوړول نه غواړي کوم مسلمان چې لږه سترګه وخی نو سترګه ته وباسي نو دا ټولې لوبې در کې دا بدماش ملک کوي چې نن په ټولې دنیا لویه بدماشي د امریکې ده هغه لوبې تاسو کې کوي او مونږ یې خورایو نه یو نو ماما چې څه وایي خدای دې چریم خفه نه کړي خورای باغه منی خامخا قرآن دو خبرې کړې دي لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء یهود او نصارا به دې ته به دوست نه وي دا ایټمي مواد چې دی چا راوړی پاکستان ته دا تاسو ټولو ته پته ده دا بوټو راوړی و چې ایټمي مواد راوړو د ایټم اراده وکړه نو پانسي کړو ضیاءالحق چې د امریکې خلاف اراده وکړه تاسو په اسمان کې په مارغانو غوښې وخوړې ټیک شو د مدینې خطیب چې د امریکې خلاف د مدینې په منبر باندې وویلې ورشي هغه کیسټې پاکستان ته راغلې واورئ چې هغه خطیب یې کوم خوا غیب کړو دا دعا وکړئ د جمعې ورځ ده او په دې ورځ کې یو وخت داسې دی چې الله پاک د هر چا دوا قبلوي دو دواګانې وکړئ چې یا الله یو خو ته د ټول مسلمان ملکونو اسلامي بلاک جوړ کړي چې ټول مسلمانان یو بلاک شي بیا کافر د دوی جواب نشي کولی د خدای دې مهربانۍ ته وګوره په اسلامي ملکونو عربو باندې هغه شی ورته الله په ځمکه کې راویستی دی چې امریکا ورته محتاج ده که نه که نن سعودي عرب او عرب د اسلامي ملکونه په امریکا تیل بند کړي د امریکې بیړه به تباه شي که تباه به نه شي زه وګورم چې بیا د جازونه څنګه الوځوي
नजमा अजीजान अर्ज में दाओ चिनन कईंदी इरादा कई द मुसलमान खिलाफ उम्दा अमरीकी इशारा दा इंदुआनो धमाके उकड़े चा पे बांधे रद्द अमल जाहिर न करो चा न कलेक्टर वेले न बलो वेले न बलो वेले पाकिस्तान धमाका उकड़ा अवल दुश्मनी कलेक्टर उकड़ा और टोल मुल्कों ने पे बंद करा नो मुंता हमसे सड़ी तो बहुत से सोच प्रकार दे और सहारा तचावे बैंकू ने दगा कर मुंजामी देखे माल पदीनी की यो सरमायादार सलवेख अकाउंट अभी तो बार मुल्कों में यो सरमायादार सरमायादार 1900 सरलान दे वक्ते पाते जोड़न का कि फौरन माल पाकिस्तान तरह मुंतकिल ताशोकत दजम के पसर सुपर पावर रूस यादे दो दजम के पसर आदबे काबलियानो दा बबर सरुना और बबरी गिर दला सखदा तबाह बर्बाद को करना नन पागा काबल बांधे अगेला खुदा नो रखा करा नजर पाकिस्तानियानो तवैमा कि द खुदा बंदगानो का तालिबान गुंदे खलक बेमोरा बेपलारा नंद काबल निजाम चलई न पागा ईमान तासम अमल कई कना दा अयाशी और औरियानी और लोफरी और बदमाशी और दाराम तो गुना टोल प्रे गई और दिन लार इख्तियार कई लकारी चे इख्तियार करेगा तो गोरा चे पाकिस्तान जवाब दिया सो कोल कुरान सरदी की पजून याराना हो ताल्लुक न हो दमर्ग न रस्तो जमा पलस्तो तापसी ब कुरान नजर दियो न बता रहा से कुरान सारा बराबिता हो ताल्लुक पजून पैदा के तो वो असराश नहीं जोड़े देखो गो रही अबू तालिब सो को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करो और दुमरा खिदमतुल द पैगंबर करियो च अंदाज नो अबू जहल रिश्तेदार लेकिन छिप दुनिया के पैगंबरों न मना अबू तालिब मुतल्लक पैगंबरों है या अल्लाह दुनिया के खुजो न मनलम और उस्ता कुरान तसर नगुन नशो क्यामत के खुबे शपारस दर तकुम पड़े की तीर कुरान रागे छह पैगंबरा चाचे प दुनिया कितने मनले पखपल जात में दे कसमी कबे काविया करते दद शपारसों के जबे न मन चाचे प दुनिया कितने मन नन साहबा यो अजीब कहरदा कौम अख्तर है या इलाही ये तेरे सादा दिल बंदे किधर जाए कि सुल्तानी भी आयारी है और दरवेशी भी आयारी फकीरान पुष्पिन लुबादों के ठगान दी और बादशाहान को बादशाह के ठगान मां